نه لچا خطر کو نه پروا د سر کو غږ په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم مسلمانانو ورونو، دا چې یو څو ورځې په میډیا کې د یو موضوع ډیره ګرمدو او ډیره چلیږي او ډیره ګرځي را ګرځي، هغه د ښځې د تعلیم په اړه دو چې آیا د ښځې تعلیم جایز دی او کنه جایز دی، آیا د ښځې تعلیم بند دی او که خلاص دی، ولې طالبان او امارت اسلامی هغه د ښځې تعلیم ته اجازه نه ورکوي. نن به په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړو، خو مخکې د دې یو دوه خبرې ته باید د مونږ او تاسو فکر وي. زموږ دا خبرې د هغه خلکو دپاره دي چې هغه مسلمان وي، هغه سلف و سلک کې د اسلام د دین تابع وي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اقوال او افعال مني او په ځان باندې تطبیق کوي او قرآن کریم ټول مني، یعنی په قرآن کریم باندې په پوره معنی عمل کوي. هغه خلک د زمونږ په دې ویډیو کې یا زمونږ په خبرو کې خبرې نه کوي او نه اوري چې هغه یا د سار ملحد وي، کافر وي، او یا نیم اسلام مني نیم نه مني. هغوی دپاره د مونږ خبرې نه دي. په مونږ باندې هغه حقیقي مسلمانان حق لري چې مونږ خپل غږ او د اسلام د دین شریعت حقانیت تر دوی پر ورسوو، نو مونږ د هغې دپاره دا خبرې دي. اما هغه څوک چې هغه دین د اسلام نه مني، هغوی کفار دي، د هغوی معلومات مونږ ټولو ته شته، مونږ او تاسو ټولو ته شته چې هغوی خپله د ښځې تعلیم ته څومره اجازه ورکړې ده او د ښځو حقوق یې څومره ساتلی دي. د اسلام نه مخکې دوی د ښځې سره څنګه وو او د اسلام نه وروسته او د نن نه یو 200-300 کاله مخکې دوی د ښځې سره څه کړي دي، هغه ټولو دنیا ته داسې روښانه ده لکه لمر چې څه رقم روښانه دی. هغه د په دې باره کې هیڅ خبره نه کوي، هغوی د امارت په کړنې کې هیڅ کار نه لري او نه د هغوی خبرې ته هیڅ اجازه شته او نه د هغې په خبره د امارت دریځ بدلیږي او نه امارت د دوی مشورې ته ناست دی او نه د څوک مشورې ورکوي. هغه څوک د افغانستان په اړه خبرې نه کوي چې هغه 15 کاله افغانستان ته نوی راغلی، هغه په غرب کې روزل شوی وي، هغه د غرب مفکوره واخیستې وي، هغه په امریکا او په جرمني کې 10 کاله پروت وي، هغې افغانستان په سترګې نه وي لیدلی او دی د افغانستان په داخلي موضوع کې او یا د ښځې په تعلیم کې غږیږي. دا نه د دوی کار دی، دا د اهل علم کار دی، په دی کې به صرف علما غږیږي، دوی ته هیڅ اجازه نشته. ځکه د اسلام نه مخکې دوی د ښځې سره داسې ناوړه چلند کړی دی چې حتی ښځه یو دی انسان نه دی بللی، حتی ښځې سره دومره بد چلند کړی چې هغه دوی ژوندی لینه خېښولی. دا نن د دوی په اروپایي ملکې کې د ښځې سره چې کوم چلند کیږي، هغه ماشومه چې په اروپا ملک کې پیدا شي، چې کله پیدا شي پلار یې نه وي معلوم، چې کله د خاوند حالت ته ورسېږي خاوند یې نه وي معلوم، چې کله بوډۍ شي باچه یې نه وي معلوم، ورک وي هغه چیرته په هغه دولتي ځایونو کې هلته ستر شوی وي او دغه رقم ته د هغې سرپرست د هغې سرنوشت معلوم نه وي، هغه یې د ګټې او د توان سړی معلوم نه وي، بس هر څه د هغې په غاړه باندې وي، نو هغه خو د هېڅ کله په اسلام کې نه غږېږي. اسلام ښځې ته هغه شرافت او عزت ورکړی دی چې کله ماشومه بچی د یو چا پیدا شي، نو اسلام د هغې پلار ته یي چې د تا په کور باندې به 40 ورځې د الله رحمتونه ورېږي، او چې کله همدغه ماشومه بچی همدغه پلار ته د دغه ماشومې بچی په باره کې اسلام داسې یي چې کله ته 2 یا 3 ماشومې بچی هغه په نیکه لاره باندې په دیندارۍ سره رلوی کړې، نو ته د جنت مستحق یې. کله چې همدغه ماشومه بچی د یو مسلمان هغه لویه شي، د خاوند ځای ته ورسېږي، خاوند ته یې بیا اسلام یي چې د تو ایمان تر هغې پوره نه دی کامل چې تو د دغه مؤمنې مېرمنې سره واده نه وي کړی، نکاح دې نه وي کړی، او چې کله دغه ماشومه دغه زنانه کله اولاد پیدا شو، نو الوت دی بیا الله او د رسول داسې حکم او فرمان دی چې ای بچیا د تو جنت چې دی هغه د تو د میر او فلور د قدم لاندې دی، او همدغه مور
چې بوډۍ کېږي تر هغې وخته د همدغه زوی په غاړه باندې د هغه خدمت وي. نو په اسلام کې د ښځې حقوق الحمدلله هغه په پوره معنا باندې خوندي دي. هغه که ماشومه دو هغه په پلار باندې په ورور باندې د هغې نفقه دو، او که کله مړوښه شوه یعنې خاوند یې وکړو نو د هغې په خاوند باندې نفقه دو، او که کله د هغې بچي پیدا شو نو د هغې په بچي باندې نفقه دو. تر مرګه پورې ښځې ته د دې ضرورت نه پیدا کېږي چې هغه د خپله نفقه وګټي. اما د تعلیم مسئله شو په اسلام کې، تعلیم د زنانو په اسلام کې هغه خلک چې د ښځې د تعلیم د زنانو د تعلیم نارې وهي د هغې نه زه صرف یو فیخته نه کمه، هغه دا چې آیا د ښځې تعلیم توسې هغه یو شرعي حکم بلی او که ضرورت یې بلی. آیا د اسلام د دې نګانه خبرې کوي چې دا یو شرعي حکم دی، ولې د شرعي حکم ترک کیږي، او که د دې نګانه خبرې کوي چې دا ښځې تعلیم ته ضرورت دی او ضرورت په بنا باید ورکړی شي. که شرعي حکم یې بیلی چې ښځې ته شرعي حکم دی چې باید تعلیم وکړي، نو کومه دی شرعي حکم یې؟ څوک داسې شرعي دلیل لري چې په هغې کې راغلي وي چې ښځه د تعلیم وکړي؟ او که چیرته وایي چې سړی چې څه رقم په اسلام مکلف دی ښځه په مکلفه ده، نو بیا خو هغه کارونه چې سړی کوي په ټولو ښځه مکلفه. ولې بیا د دې غم نه کوي چې ولې ښځه اذان ته نه پرېښودل کېږي، ولې ښځه د جمع لمونځ ته نشي مخته کېدی، ولې ښځه د وخت امیره نشي مقرره کېدی، نو بیا ولې د دې غم نه کوي. اما که چیرته ضرورت بلی، نو ضرورت یې په کومه برخه کې دی؟ د دې شریعت په بنا باندې یو دوه خبرې نرم وکړم. که چیرته شریعت حکم بلی، نو کوم د شریعت حکم یې؟ اما که دا حدیث چې اکثره مکاتب باندې لیکلی شوی وي، اکثره ځیې باندې دا لیکلی شوی، اکثره علما د دغه حدیث نه دلیل نسی چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم. اول خو دغه حدیث د دغه علماو نه د دغه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا حدیث صحیح دی او که ضعیف دی. د دې حدیث د کوم قسم احادیث نه دی؟ علماء کرام فرمایي چې دا حدیث چې دی دغه تقریبا په 500 طریقې سره نقل شوی دی، خو لیکن ټوله طریقې د حدیث ضعیف دي، په ټوله طریقې کې دا حدیث ضعیف دی. اما علماء کرام بیا فرمایي چې دا حدیث چې په دومره ډیرې طریقې نقل شوی دی، نو په اعتبار د دغه ټولو طریقې سره مرتبه د حسن ته رسیږي، چې یعنی حسن دی ښه دی، لیکن دلیل پنولی کیږي. نو صحیح شوه، قابل د دلیل شو. خو چې قابل د دلیل شو، نو یو خبره بله په دې حدیث کې، دا حدیث بعضی علما یا بعضی خلک نقل کوي هغه چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة لفظ د کې منع شو کې په دې 500 طریقې سره چې دا حدیث سره نقل شوی دی، په یو طریقه کې مو مسلمة لفظ نشته. نو د و مسلمتین لفظ ریاستل پر حدیث کې دا وضع دی چا د ځن وضع کړی دی چې د حدیث ته بیا وضعي حدیث یې او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ځن د وخت تړه نشوه. اما بیا بم د توسه خبره ته درشمه که تاسو وایئ چې په اسلام کې او په قرآن کې ډیر اوامر داسې دي چې هغه صرف الته دی سړي په لفظ سره ذکر شوي دي، خو لیکن ښځه او سړی په هغې کې برابر دي، نو دا حدیث دم یو د هغې نه شي چې ښځه او سړی د دواړه په دې حکم کې برابر شي چې طلب د علم فرض دی په ښځه او په نر باندې. نو کوم علم فرض دی؟ علم خو ډیر اقسام دي، کوم یو علم فرض دی؟ هر علم ملا د ځون د فردا دلیل نسی، دا حدیث دلیل نسی، نو کوم یو فرض دی؟ علماء کرام په دې کې مختلف ډلې دي. بعض علما علم د تصوف فرض ویلي چې هغه فرض دی، ځکه ظاهري اعمال هغه موقوف دي تر اصلاح د باطن پورې، چې باطن د سړي اصلاح نه وي ظاهر اعمال نه قبلېږي. نو بعض علما چې علم د تصوف فرض دی، بعض علما چې علم د قرآن فرض دی، لکه ټول احکامات په قرآن کې دي. بعض علما چې علم د حدیث فرض دی، ځکه چې د قرآن د فور تفسیر چې دی هغه حدیث دی. او صرف هغه د طب علما چې دي هغه چې انسان ضرورت طب ته ډیر لري، نو طب فرض بلی. خو دا خو هر څوک خپل د دلیل ته ترجیح ورکوي. نو هغه خلک چې د ښځې تعلیم فرض دی، نو کوم علم فرض دی؟ اما علماء کرام د دې حدیث صحیح معنا چې روبوسی هغه چې علم فرض دی، دومره علم په نر او په ښځه باندې فرض دی چې په 24 ساعته زندگی د دکې
دی دا وپېژني چې زه د 24 ساعته زندگی کې متحرک مخې ته رسي، چوک مخې ته رسي، خیب مخې ته رسي، سفر مخې ته رسي، یو ضرورت مخې ته رسي، نو دا زه په کومه طریقه وکم؟ نو په دې کې مو ته د الله کوم حکم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده، په دغه پیژندل دا فرض دی. او دغه رقم علما کرام فرمایي چې علم د حال فرض دی. علم د حال د معنا چې ته نن یو غریب سړی یې، په تو باندې د تجارت علم لازم نه دی، اما ته چې کله تاجر شوې نو په تو باندې د تجارت علم فرض شو. دغه رقم ته نن یو عام انسان یو عام وکړی دی، یو ملک ګرځي په دې ملک، نو تو باندې د ملک د ادارې حکم لازم نه دی، تو ته د ملک د ادارې علم لازم نه دی چې ته به د ملک اداره کول زده کوې، اما ته د وخت یو ولسوال، یو کماندان، یو رئیس ټاکلی کېږي، نو په تو باندې د ادارې علم فرض دی. په ته د وخت یو قاضي ټاکلی کېږي، په تو باندې د قضاوت علم فرض دی. او دغه رقم ته د ملک یو سرپرست ټاکلی کېږي، یو امیر د وخت ټاکلی کېږي، نو په تو باندې د امارت علم فرض دی چې ته هغه د وخت د امارت علم زده کې. نو علم د حال فرض دی چې په یو حالت کې تو ته کوم شی مخې ته رسي، د هغې زده کړه په تو باندې فرض ده. ښه، نو اوس دغه حدیث نه میک تو سه دغه د دې حدیث نه خدا نشوره معلومه چې په ښځه باندې ډاکټري فرض ده. نو هغه خلک چې هغه دا دلیل یې چې ښځې ته د تعلیم اجازه نه ورکولی کېږي په افغانستان کې، که شرعي دلیل یې نو هغه دلیل در مخته کي چې دغه شرعي دلیل دی. اما که ضرورت یې ویلي، نو چیرته په قرآن او په حدیث کې راغلي دي چې د ضرورت د وخت واجب نه یو شی فرض شي؟ یو وخت کې تو ته د یو شی ضرورت راغی، نو ته د فرض حکم پکې د فرض حکم یې د کوم ځای نه معلومیږي، اما دا ووایه چې ضرورت دی وته ښه صحیح شوه. اوس به دا موږ هم درسره ومنو چې د ښځې تعلیم ته ضرورت دی. نو په کوم بحث کې ضرورت دی د ښځې تعلیم ته؟ آیا د ښځې تعلیم ته په دې کې ضرورت دی چې هغه یو تاریخ پوهه جوړه شي؟ آیا د ښځې تعلیم ته په دې کې ضرورت دی چې هغه یو جغرافیه پوهه جوړه شي؟ آیا د ښځې تعلیم ته په دې کې ضرورت دی چې هغه یوه انجینره جوړه شي؟ که په دې کې ضرورت دی چې هغه یو ډاکټره جوړه شي؟ نو دا خو ټول وایي چې ښځې دې ته ضرورت دی چې ډاکټره جوړه شي. نو موږ د ښځې تعلیم بند کړی انجینري او کیمیا، بیولوژي او چې بند کړی دي کوم هغه عصري تعلیم، نو هغه خو تاسو ورسره منئ چې صحیح د بند کړی دی. نو صرف خبره دې ته راغله چې تاسو یې چې ډاکټري ته ضرورت دی، ډاکټري دی وکړي، ډاکټري دی وکړي. ښه، نو اوس به د ډاکټرۍ بحث شروع شي چې په ډاکټرۍ کې ښځې د موږ څومره ضرورت رفع کولی شي. ښځه عملیات کولی شي؟ آیا ښځه غوښ کیښلی شي؟ ښځه کومه ډاکټري ده چې هغه دې کړلی شي؟ صرف او صرف چې دا دومره خلک چې مونږ باندې دلیل یې چې ښځه ته ضرورت دی، هغه صرف د ولادت د وخت ضرورت بیان کوي. ډایرکټ مونږ ته دا دلیل وایي چې د تو زنانه چې هغه کله الوت پیدا کېږي، نو ته یې سړي ډاکټر ته وروړې که ښځې ته. نو صرف او صرف ښځه چې هغه ضرورت لري په ټول عصري تعلیمي کې صرف په طب کې لري، او په طب کې صرف هم دغه یو بحث کې لري. دا نیر بحث کې خدای کور نشي کړای. کانی مو ته د څوک دا ثابته کی په هغه بهر ملک کې چې هندوستان او امریکا او جرمن او نیر ملکی نری په هغه کې د متدا وخی څوک چې الته داسې ډاکټر شته چې هغه ښځه ډاکټر د خو د زړه عملیات کړی شي، هغه د ګردې عملیات کړی شي، هغه د سر او د سترګې اپریشن کړی شي. و دې ښیي څوک دا خارج ته چې مونږ مجبوري کو الته بیا د سړي ډاکټر ته ورڅو، الته مونږ ته زنانه ډاکټر عملیات نه کوي. صرف او صرف ښځه چې هغه کړی شي د ښځې ته د الوت د پیدایښت په وخت کې درتلی شي، دغه ضرورت رفع کوی شي. او دغه ضرورت د مونږه د نن نه مخکې څنګه رفع کېدو؟ د نن نه مخکې دغه ضرورت د مونږ چې دی هغه د کلي یوې زړې بوډۍ رفع کوو. دغه ضرورت د مونږ د کلي په یوه زړه ښځه باندې رفع کړو چې په ټول کلي کې دغه ضرورت نه و چې ښځه د ډاکټر ته یوړلی شي د الوت د پیدایښت په وخت کې. صرف یوه زړه ښځه په دې باندې پیدا چې هغه دې ته ودرېږي او د دې سره کمپلنه وکړي. نو صرف د یو بحث کې ضرورت رفع کوی شي چې هغه د یو زړې ښځې کمال دی. نو د مونږ یوه جیلکۍ چې هغه تعلیم کې هغه په شلو کلي کې صرف د یوې زړې ښځې کمال زده کړي. او بل بیا هم د امارت دریځي امارت کړنې ته رسمه، امارت د اول صنف نه تر شپږمه صنف پورې الجنې ته د تعلیم اجازه ورکړي.
د اول صنف نه تر شپږم صنف پورې یو جلکۍ هغه کم از کم املا او خط لیکنه زده کوی شي، هغه د پښتو عبارت وینه زده کولی شي. د شپږم صنف نه تر 12م صنف پورې کوم مضمونونه ویل کیږي. نو آیا په دې مضمون کې ښځه دغه ډکټري زده کوی شي د شپږم نه تر 12مه پورې؟ د شپږم نه تر 12م پورې کوم یو داسې مضمون دی چې په هغې کې د ښځه ډکټري زده کړي؟ نو چې نشي کې زده کوی نو څه ضرورت دی چې موږ هغه تر شپږ کاله په زنانه باندې مصرف کوو؟ ښځه خو دا خو تو څه ورسه منئ چې دا خو قرآن میږدی چې بغیر د ضرورت نه به د کور نه نوځي، اما دا اوس مو د سره ومنله چې ضرورت شو، نو ضرورت باید د ضرورت په بنا حل کو. نو د شپږم نه تر 12مه پورې به کوم یو مضمون کې ښځه ضرورت لري؟ کوم یو مضمون داسې دی چې هغې ته زنانه ضرورت لري؟ نو چې ضرورت نه لري نو ولې هغې اجازه ورکړی شي؟ د 12م نه هغه طرف ته د پوهنتون کې په پوهنتون کې ښځې ته ویسم هغه د پوهنتون دروازې ورته خلاصې دي، هغه د په ډاکټرۍ بحث کې اوس هم زنانه تعلیم کې او هغې چې کوم قسم د ډاکټرۍ علم د دوی نه طمع کېږي او کوم کړی شي د هغې اندازه دوی ته اجازه ده. مونږ ته قرآن او حدیث دی و الله جل جلاله موږ ته قرآن کې فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. ښځې به په کره کې وي چې د کور نه به نه وځي، دا خو د ښځې مونږ ته د شریعت امر دی چې د کور نه به نه وځي، اما چې وځي دا د تو سره مې چې ومنل وتل یې هغه د ضرورت په بنا. نو د ضرورت په بنا هغه د خلوص دی. چا وی چې په افغانستان کې د ښځې په تعلیم بندیز لګېدلی، چا وی چې د ښځې بندیز بند دی، په ښځې باندې بندیز لګېدلی د دوی د تعلیم دروازه بنده ده، هغه د ښځې تعلیم دروازه خلاصه شو. نو امارت چې دی هغه یو ډېر لوی فکر لري، هغه یو د حکمت فکر لري، هغې هر کور یو په حکمت سره چلیږي. هغې داسې نه دی چې بس ښځې د جمهوریت په شونډې آزاد وګرځېږي، ښځې ته د داسې د کور اجازه ورکړی شي لکه څه رقم چې په جمهوریت کې یو څو زنانه په پارلمان کې ناستې وي. نور به د هغې په اړه څه نه یم چې هغې باندې د افغان میرمنې نوم پرېت و، نو هغه رقم ته اجازه مونږ زنانو ته نه ورکوو او امارات به هېڅ کله هغه رقم اجازه ورنکړي. او که ورې کړه مونږ هغه علما یو، هغه خلک یو چې مونږ هغه د سعد رضی الله تعالی عنه تاریخ ژوندی کوو، د هغه نم تعلیم واخیستی دی چې عمر رضی الله تعالی عنه ته یې چې قسم مې د په الله وي عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ داسې خفه نه شو د ځان سره. سعد رضی الله تعالی عنه ته وویل عمره ولې داسې خفه نه شې؟ نو عمر رضی الله تعالی وایي د عمر د شجاعت او د غیرت او د غوسې خبرې په خلکو کې ډېرې مشهورې دي. نو اسې نه چې یو څوک د عمر د ویرې نه حق پټ کړي، اسې نه چې په موږ کې یو د شریعت مخالف کور وي نو څوک به مخ ورته ونه یېږي، ولې چې د موخو روب او دبدبه په خلکو ډېره پرته ده. نو هسې نه چې یو څوک مو ته مخ د حق خبره ونه کړي. نو سعد رضی الله تعالی وی عمره دا فکر د بیا زړه ته درنشي، قسم مې دی په الله وی که د شریعت مخالف خبره مې درکوله په دا توره به دې سمه ومه، بیخي په خوله دې ته ونه یمه، ولې امیر المؤمنین مو ټاکلی یې، د وخت امیر مو ټاکلی یې، د وخت امیر المؤمنین مې د دې دپاره نه یې ټاکلی چې د به مونږ ته د شریعت مخالف خبرې کوي، ته به مونږ ته د شریعت اوامر راوړاندې کوې. نو د شریعت مخالف امر که مونږ په عمرو کې ووینم نو مونږ به ورته یو. نو د میږ د عمرو چې کومې کړنې روانې دي الحمدلله هغه سلف و سله د شریعت موافق دي. په آینده کې هم که کومې کړنې کړې نو هغه به هم د شریعت موافق وي، او که د شریعت موافق نه وي انشاءالله اول کسون به میږ علما کرامو چې دوی ته به یوي چې دغه کړنه هم د شریعت مخالف دو، دا کړنه مو باید برابره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.